السلام علیکم ملګرو کتونکو، هیله مند یم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساینس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست. د نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه به موږ وګایو پر انګولر ویلاسټي، چې دا انګولر ویلاسټي څه شته. انګولر ویلاسټي یقینا دا یو کانسپټ دی چې تاسو به په فزیکس کې اورېدلی، او دا کانسپټ هغه ځای کې استعمالیږي چې په کوم ځای کې سرکولر موشن راځي. انګولر ویلاسټي په هغه دغه کې راځي چې په کوم ځای کې یو داسې موشن وي چې په هغه کې ستا چې کوم دغه یي پارټیکل یا چې کوم اوبجیکټ وي هغه داسې په یو خاص سرکولر ډسټنس کوي، نو هغه ځای کې انګولر چې کوم ویلاسټي د هغه کانسپټ راځي. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. چې کوم انګولر ډسپلیسمنټ دی، لکه څه رقم ما د مخه چې کوم ویډیو ده هغه پر ویلاسټي ده، خالي ویلاسټي چې کوم لینیر ویلاسټي ده، یو انګولر ویلاسټي یو لینیر ویلاسټي. چې کوم ما د مخه ویډیو ده پر چینل به پرته وي هغه لینیر ویلاسټي ده. په لینیر ویلاسټي کې به تاسو یقینا داسې ویلی چې کوم اس ایکولز دی، چې کوم دا فارمولا ده اس ایکولز وي انټو ټي، یعنی چې کومه فاصله ده هغه د ویلاسټي او د ټایم چې کوم ملټیپلیکیشن دی هغه فاصله جوړي. د هغه رقم که ته دلې میتھمیټکس اپلای کړې نو دا وی چې دی دا به دلته پاس او دا ټي دلته راشي، نو دلته په ډیوایډ کې راځي، د اس په ډیوایډ کې راځي، نو دا ویلاسټي ستا جوړه شول. ټیک دی. د هغه رقم که ته چې کوم انګولر ویلاسټي ده هغه ته دا رقم اخصایي چې دا چې کوم انګولر ډسپلیسمنټ دی چې کومه فاصله ده هغه ډیوایډډ بای ټي که دلې هم فاصله ډیوایډ شوې ده په ټایم باندې او دلې هم فاصله ډیوایډ شوې ده په ټایم. بس فرق یې دونه دی چې دا لینیر ډسپلیسمنټ دی او دغه چې دا انګولر ډسپلیسمنټ دی. د دې اپلیکیشن شي دی اپلیکیشن په هغه ځایو کې د مثال کې طور پر د دې خاص طور پر چې کوم انګولر ویلاسټي چې کوم کانسپټ دی خاص کر چې کوم میکانیکل انجینرینګ اپلیکیشنز یعنی د موټر چې کوم ټایر دی هغه هم پر یو خاص اکسس باندې روټیشن کوي. د هغه رقم چې کوم ډي سي موټرز دي په الکټریکل انجینرینګ چې کوم ډي سي موټرز دي هغه هم پر یو خاص چې کوم اکسس یې پر هغه روټیشن کوي. یعنی که ته د ډي سي موټر چې کوم آر پی ایم یعنی په یو منټ کې دا څو روټیشن یې وکړله که ته معلوموي نو هلته انګولر ویلاسټي یو ډېر غټ رول پلی کوي. الکترونز څه وخت په شل کې څرخي راڅرخي نو هلته هم انګولر ویلاسټي چې کوم کانسپټ دی هغه اپلای کېږي. د هغه رقم د ارث چې کوم اوربیټ دی د سان د لمر پر ارد ګرد څه وخت مځکه راګرځي، یعنی چې کوم یو پر روټیشن دی د داسې وینس پر روټیشن یو پره کې نو دا په یو کال کې پرې کېږي. 365 ورځ کې زموږ کوم مځکه ده، یعنی که زه دا ومنم چې دا لمر دی او دا مځکه ده نو په یو کال کې دا پر روټیشن پر کوي. نو هلته هم چې د انګولر چې کوم ویلاسټي دی چې کوم کانسپټ دی هغه راځي. د هغه رقم لکه څه رقم چې انګولر ویلاسټي دی د هغه رقم انګولر اکسلریشن هم راځي. ریټ آف چینج آف انګولر ویلاسټي د هغه رقم په یو خاص ټیم کې چې څه وخت انګولر ویلاسټي چینج شي هغه ته موږ انګولر اکسلریشن وایو. او هغه چې کوم دغه دی موږ څه وخت چې هغه ریسمبل کوو نو هغه لکه څه رقم چې په لینیر چې کوم اکسلریشن دی هغه د ای په ذریعه ریسمبل کېږي. هغه رقم انګولر چې کوم اکسلریشن دی هغه په الفا باندې دغه کېږي ریسمبل کېږي. او ستا چې کوم انګولر ویلاسټي ده لکه څه رقم چې ما د لې راویستله نو ریټ آف چینج په یو خاص ټایم کې چې انګولر ویلاسټي چینج شي دا بیا انګولر اکسلریشن جوړوي. هیله مند یم چې ویډیو مې خوښه شوي، او که نور هم تاسو داسې ټاپک غواړئ چې زه پر هغه باندې خبره وکړم نو تاسو په کمنټ کې لیکای ساس. کور ودان ډېره مننه، مهرباني.